السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. د عزتمن دویم سپیش پرام رکو دویم نمبر ته آیت کریمه ده. ان شاء الله دریم نمبر آیت ترجمه هغه هم سره کو. اې دې نو ورمه دا خبره وشوله چې یو انسان ځون نیک جوړول غوړي نو د هغې دپاره کوم اصول پکار دي. اوس په دغه آیت کریمه کې د نیک انسان دپاره کوم احکامات لازم دي د هغو احکاماتو ذکر کیږي. نو په احکاماتو کې ټولو کې پیله د قصاص ذکر کیږي، ځکه چې په قصاص کې د ټول عالم ژوندون ده، د ټول انسانیت ژوندون ده. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته هجرت یا کړی نو ا دې نه وړمې په مدینې منورې کې د یهودو دوې کاڼې دې راوې. یوه کاڼه بني نظیر نومېدله او بله بني قریظه نومېدله. نو دغو دوو کاڼو په منځ کې د جاهلیت په زمانه کې ډېر مال نه جنګ روچړېدل او په هغې جنګ کې بني نظیر کاڼه چې کومه وه هغه بره شوې وه په بني قریظه باندې. بیا د هغې زمانې نه دا دستور او دا رواج و چې کله به د بني نظیر کاڼې څوک د بني قریظه کس مړ کړه بیا به د هغې په بدلې کې د بني نظیر د کاڼې سړي نه پور قصاص نشول اخیستله، بلکې په 6,000 مانه خجیرو باندې به جوړه کېدله. خو که چېرته به د بني قریظه کاس په ولګېدل د بني نظیر د کاڼې سړی به یې مړ کړل نو بیا به د بني قریظه د کاس نه خامخا قصاص اخیستلی شول او که چېرته به بیا جوړه کېدله نو بیا به په 6,000 مانه خجیرو باندې نه وه بلکې د هغې ډبل یعنې 12,000 مانه خجیرې دا به یې پرې کولې. نو کله چې نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغلل او په مدینې منورې کې اسلام پیلاو شول، بیا الله تعالی د جاهلیت دغه رسم دغه رواج ختم کړل او دغه حکم یې وکړ چې نه په قصاص کې به مساوات وي، عدل به وي، انصاف به وي. نو الله تعالی دغه خبره کوي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو کتبه فرض شوه ده علیکم په تاسو باندې القصاص بدله فی القتله په مړیو کې. یعنې وا مسلمانو تاسو نه ایمان دا غواړي چې کوم د الله تعالی احکام په تاسو باندې فرض شوي دي نو د هغې نه اشته برابر دا لودرې ماسوئ، خصوصا د قصاص په معاملې کې د مړي په معاملې کې هغې کې خو تاسو د صبر نه چار اخلئ او داسې نه چې تاسو د جوش کې روشئ او بیا حد چې کومه ده هغه کراس کوئ. نو حد ما کراس کوئ، یو مړه د بل مړي برابر بولئ. خاندان تماکه شوی چې دا د چک خاندان والله یا د ټیټ خاندان والله د انصاف نه چار اخلئ. د جاهلیت په رواج باندې ما چلیږئ. د جاهلیت دا طریقه که چېرته د چک خاندان خلکو غلام به مړ شول نو هغو به د کمزوري خاندان د خلکو نه آزاد سړی مړول، یا که چېرته به د کمزوري خاندان سړی په ولګېدل د چک خاندان ښځینه به یې مړه کړله نو بیا به چک خاندان د هغې په سر کې سړی مړول. که د کمزوري خاندان کس په ولګېدل د اوچت خاندان کې به یو مړه وکړ یو کس به یې مړ کړ نو بیا به هغه اوچت خاندان په لګېدل د هغې کمزوري خاندان نه به څو مړي کول. خو که چېرته د اوچت خاندان نه مو دا غلطي وشوله هغو به مړه وکړل په کمزوري خاندان کې بیا د کمزوري خاندان دپاره دا قانون نه و، بلکې کمزوري خاندان ته به یې لږې پیسې ویر کړې بس بیا به معامله ختم شوله. نو الله تعالی دغه فرق ختم کړه او حکم یې وکړ چې نه ټول خلک دا یو برابر دي د قصاص په باره کې. په امیر او په غریب کې هېڅ فرق نشته ده او دارنګې یو سړی ملک وي معتبر وي او بل سړی کمزوره وي په دې کې هېڅ فرق نشته ده. ځکه که چېرته په قصاص کې د داسې کیسو لحاظ وساتله شي بیا خو بس کوټه قصاص والا کیسه ختم شي، د چا نه به قصاص اخیستلی شي او د چا نه به نه شي اخیستلی. د قصاص خپله معنا ده بربرونه، یعنې دا مطلب چې یو سړی په بل باندې څومره ظلم وکړي نو دغې کس باندې چې ظلم وشول دغه مظلوم د هغې ظالم نه خپله بدله اخیستلی شي، خو صرف دومره بدله چې څومره زیاته د ده سره شوې ده
هغې نه اپله تجاوز به نه کوي، زیاتی به نه کوي. قصاص د عزتمندو صرف په مرګ کې نه ده بلکې په زخم صورت کې هم قصاص شته. که یو سړی د بل کس زخمي کړه، لوس یې وینه پرې کړل، پښه یې وینه کاټ کړه، نو د دې هم قصاص اخیستلی شي، یعنې دغې کس نه هم لوس یا پښه هغه کټ کېږي. د قصاص اخیستل د عزتمندو په هر مړي کې نه دي بلکې داسې مړه په هغې کې قصاص شته چې یو کس مړ شي په تیره شي سره، یعنې په تورې سره، په تبرګي سره، په چوړې سره، یعنې داسې شي سره مړ شي چې هغه شی څرمن کټ کوي. نو که په لوړ سره یا په غاټې ګالې سره یو کس په ولګېدل بل کس یې مړ کړ، نو په دې کې قصاص نشته. بل دا خبره عزتمندو چې په قصاص کې صرف د مرګ رسي کیسه ده چې قاتل څرنګه مړه کړه ده دغه رنګې به دا قاتل مړولی شي. نور دا عملیات نشته پکې چې قاتل دغه کس څرنګه مړ کړه ده په هغې طریقې به دا قاتل مړولی شي، نه، بلکې صرف د قاتل مرګ غوره ده. نو قصاص په عزتمندو دا به په تورې سره اخیستلی شي. اوس که یو سړی په لګېدله بل سړی په ور باندې سوه ده مړ کړی ده، نو داسې نه چې دغه قاتل هم به په ور سره سوله شي بلکې هغې نه به سار په تورې باندې ویلی شي. یا یو سړی په ولګېدل بل سړی په اوبو کې ډوب کړه، اوس دا نه چې دغه قاتل هغه به په اوبو کې ډوبېږي، نه، هغې نه به په تورې سار ویلی شي. یا یو کس په ولګېدل بل سړی په جودو ذریعې سره مړ کړه، نو هغې دا نه چې اوس دا هم به جودو په ذریعې سره مړولی شي، نه، دا نه به په تورې سار ویلی شي. یا یو کس په ولګېدل بل کس یې بدعملۍ په ذریعې سره مړ کړ، بدعملي یې سره وکړله، زنا یې سره وکړله، اوس دا نه چې دغې قاتل سره به زنا کېږي او دا به په هغې طریقې مړولی شي، نه، بلکې په تورې سره به دغه قاتل مړولی شي. ځکه چې دلته کې الله تعالی چې کوم ټکی وکړل هغه یې وکړل فی القتلا، چې په قتلولو کې بربروله ده. داسې نه دی ویلي چې فی القتل چې د قتل په طریقې کې هم بربروله ده. مطلب دا چې قاتل به صرف مړولی شي، نور دا نه چې قاتل په کوم رنګ قتل کړه ده نو قاتل هم په هغې طریقې سره قتل کولی شي، نه، دا خبره نشته. الحر بالحر، آزاد سړی به د آزاد سړي په مقابلې کې قتلولی شي. دې ته به نشي کتلی چې دا یو کمزوره ده او بل زورور ده، یا یو بختور ده او بل غریب ده. والعبد بالعبد، او غلام د غلام په مقابلې کې قتلولی شي. او دې ته به نشي کتلی چې دا یو غلام د غریب سړي ده او بل د بادشاه غلام ده. والانثى بالانثى، او ښځینه به د ښځینه په مقابلې کې قتلولی شي. دې ته به نشي کتلی چې دا غریبه ښځینه ده او هغه بله هغه د بادشاه ښځه ده. یوه سړي په سهار کې به څو سړي نشي مړولی بلکې چې چا قتل کړی ده صرف هغه سړی به قتل کولی شي. البته که ډېر خلک جمع شول یو مسلمان یې قتل کړ، نو بیا چې څومره کسان د ده په قتل کې شریک دي دا به ټول قتلولی شي. لکه د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانې کې 7 کسان په لګېدلي وو، اکټه شوي وو، یو سړی یې قتل کړی و، نو عمر فاروق رضی الله عنه د هغه 7 وړو نه قصاص وخوستل، 7 وړه یې مړ کړل. او عمر فاروق رضی الله عنه دا خبره هم وکړه که د صنعا د کلي ټول خلک جمع شوي وه یو سړی یې مړ کړی وه نو ما به دوی ټولو نه قصاص وخوستله. بله دا خبره که عزتمند یو کس کافر ده موږ مسلمان وطن کې په ټیکس باندې اوسي، یو مسلمان په ولګېدل دغه کافر یې مړ کړ چې د موږ په وطن کې په ټیکس اوسي، نو د دغې مسلمان نه هم قصاص اخیستلی شي. البته که مسلمان په ولګېدل داسې کافر یې مړ کړ چې هغه د کافرو په وطن کې اوسېدل یا د موږ وطن ته چېرته په ویزې راغلو مړ یې کړ، نو په دغې صورت کې به یې دغې مسلمان نه قصاص اخیستلی نه شي. دلته عزتمندو که د آیت ظاهر ته وکتلی شي بیا خو آیت کې دا راغلي دي چې الحر بالحر، چې آزاد سړی په ولګېدل آزاد سړی یې مړ کړ، بیا به د آزاد سړی قتل کېږي، قصاص پرې نه اخیستلی شي. خو که چېرته آزاد سړی په ولګېدل غلام یې مړ کړ، بیا به د یا غلام په ولګېدل آزاد سړی یې مړ کړ، بیا به دو کې قصاص وي او که نه به وي. نو آیت د دې په باره کې خاموش ده. یا دارنګې والانثى بالانثى نه ظاهر خو دا معلومېږي که ښځینه په ولګېدل ښځینه یې مړه کړله بیا به د هغه ښځینه نه قصاص اخیستلی شي. خو که ښځینه په ولګېدله نرینه یې مړ کړ یا نرینه په ولګېدل ښځینه یې مړ کړ، آیا دوی کې به قصاص وي او که نه به وي، دې باره کې آیات خاموش ده. نو دې په باره کې عزتمند زموږ مذهب دا ده چې که چېرته یو غلام په ولګېدل آزاد سړی یې مړ کړ،
نو بیا د دغه غلام نه به قصاص اخیستل شي. دغه رنګې که ازاد سړی په ولګېدل غلام یې مړ کړی به د دغې ازاد سړي نه هم قصاص اخیستل شي. یا یوه ښځینه په ولګېدله سړی یې مړ کړ، دې ښځینه نه به قصاص اخیستل شي. خو که چېرته سړی په ولګېدل ښځینه یې مړ کړه نو د دې سړي نه هم به قصاص اخیستل شي. دغه رنګې که یو غلام په ولګېدل ازاد سړی یې مړ کړ، د غلام نه به قصاص اخیستل شي. خو که ازاد سړی په ولګېدل غلام یې مړ کړ نو د دغې ازاد سړي نه هم به قصاص اخیستل شي. البته د امام شافعي صاحب مذهب هغه دا ده چې نه، که ازاد سړی په ولګېدل غلام یې مړ کړل یا نرینه په ولګېده ښځینه یې مړه کړله نو په دغې صورت کې به د دغې نرینه نه هغې نه قصاص اخیستلی نه شي او د غلام قصاص به د ازاد سړي نه نه شي اخیستلی، بلکې دغو صورتو کې به دغه ازاد سړی هغه پیسې پرې کوي، دیت په ویر کوي، قصاص به نه شي اخیستلی. موږ دا خبره کوو چې نه، دا ټول انسانان دي او انسانان دا په مرګ کې ټول یو برابر دي. که ازاد سړي غلام مړ کړی ده دغې ازاد نه به قصاص اخیستلی شي، او که غلام په لګېدله ازاد یې مړ کړی ده نو د دغې غلام نه هم به قصاص اخیستلی شي. دغه رنګې که ښځینه نرینه مړ کړی ده نو د ښځینه نه به قصاص اخیستلی شي، او که بیا نرینه په لګېدله ښځینه یې مړه کړې ده د دغې نرینه نه به قصاص اخیستلی شي. په ښځې او نر کې یا په غلام او په آزاد کې هېڅ قسم ته فرق نشته. دا آیت کریمه صرف د جاهلیت د دستور رواج ختم کولو دپاره راغله ده. اوس مخکې الله تعالی د معافۍ خبره کوي. فمن پس هغه څوک عفی له چې هغې ته معافي وشي، یعنې قاتلې وي هغې ته معافي وشي، من اخیه د خپل ورور طرف نه، یعنې د مړي د ورثاو طرف نه، شیء معمولي غونې. د معمولي غونې دا مطلب چې د کوم سړی چې قتل شوی ده د دې څو زمن و، په زمنو کې یوه زوی معافي وکړله، بس اوس په د دغې قاتل نه قصاص نه شي اخیستلی، بلکې دا قاتل به اوس پیسې پرې کوي، دیت به پرې کوي. ځکه عزتمندو چې قصاص تقسیمېدلی نه شي چې د دغې سړي چې د کوم مړ شوی ده د دغې د ځانو زمنو دپاره موږ قصاص وکړو، او کوم زوی چې معافي کړی ده هغې دپاره قصاص نه وکړو، نو دا خو کېدای نه شي چې نیم سړی مړ هم شي او سړی پاتې هم شي. نو اوس چې د مړي کوم زمنو معافي نه ده کړې نو هغوی ته به پیسې ورکړلی شي او قصاص به ختم شي. دلته کې عزتمندو من اخیه ټکه راغله، یعنې د مړي وارث ته یې وویل چې او د مړي وارثه دا قاتل چې دا بل څوک نه ده، دا د تو خپل ورور ده، یعنې مسلمانی ورور دی، دا لږ کې زړه دې نرم که دغې قاتل نه غلطي شوې، قاتل ته معافي وکړه. اوس چې کله معافي وشي دې نه بعد الله مخکې خبره کوي فاتباع بالمعروف، بیا لازمه ده اتباع کول په دغې قاتل باندې چې دا قاتل اتباع وکړي د هغې د مړي د ورثاو بالمعروف په ښې طریقې سره، یعنې په قاتل باندې هغه شرط پوره کول بیا لازم دي چې کوم د مړي ورثه هغې قاتل ته کښېږدي. خو د مړي ورثه هغه به دغې قاتل دپاره داسې شرط نه کښېږدي چې هغه د شریعت موافق نه وي، یعنې د مړي وارث هغه قاتل ته داسې نه شي ویلی چې ته د مته خپل زوار وکړه چې د هغې نه زه غلام جوړ کړه، یا د مته خپله لور وکړه چې زه د هغې سره زنا وکړم بیا به زه د تو سره جوړه کوم. نه، دا شریعت کې داسې شرط کښېښل نه دي پکار، او نه به داسې شرط کښېښلی شي او نه به پوره کولی شي، نه په قاتل باندې د داسې شرط پوره کول شته. و عطاء بیا پرې کول دي د هغو پیسو رسول دي الیه هغې د مړي وارث ته به احسان په ښې طریقې سره، چې ای قاتله اوس د مړي وارث ته په ښې طریقې سره ته هغه دیت ورسوه. ټګي برګي ما کوه چې ته یې چې نن به یې دیر کړه سبا به یې دیر کړه، نه په وخت مقرره سره چې کوم وخت مقرر ده هغې وخت باندې ورسوه. او د دیت مقدار عزتمندو دا 100 وشون ده، خو 100 وشون ټول د یوه عمر ول نه، بلکې دی کې د کول وشون 80 ده، 2 کولو 80 3 کولو 80 ده، او که چېرته د سونې په اعتبار پرې کېږي بیا به دغه 10,000 درهم، یعنې د سپینو زرو چې کومې پیسې وي، او که سونې والا پیسې وي بیا 1000 دینار دي. درهم دا د سپینو زرو روپۍ ته او دینار دا د سرو زرو روپۍ ته یي. او د یوه درهم وزن دا 3 ماشې یوه رتۍ او د بلې رتۍ 5مه حصه، دا د یوه درهم وزن ده. نو په دې حساب سره د 10,000 درهمو وزن چې کوم جوړېږي هغه 2625 تولې چاند دي، بس چې د دې څومره قیمت جوړېږي دا دیت ده.
یعنی د 2625 تولې چاندي چې څومره قیمت ته د دیت ته اپلا کا حکومت کوم خپل مقرر کړی وي هغه د حکومت خپله کیسه ده. اپل عزتمندو د قصاص جوړه کول هغه د دیت نه کمه حق وای شي. مثال کې په مځکه یې وکړي خو ګوره د دیت نه بچه ګڼه کېږي چې کوم دیت مقرر ده د قصاص جوړه به د دیت نه څه ګڼه کېږي. د دیت برابره هم کېدای شي دیت نه کمه هم کېدای شي. هغې نه بعده د دیت په پیسو کښې چې دیت کې کومې پیسې اخیستلی شي هغې کې د ټولو ورثاو حق ته لکه څرنګه چې د مړي نه کوم شی پوتې وي هغې تقسیم کېږي دارنګې د دغې دیت هغې هم پوره ورثاو ته تقسیم کېږي. بل د قصاص اخیستلو د مړي ورثاو ته حق شته خو د مړي ورثا به ډایرکټ قصاص نه وخوري بلکې حاکم وقت ته ویایي قاضي ته ویایي نو دوی د پره که قصاص وخوري هغه به قاضي وخوري ځکه چې د مړي ورثاو نه دا ممکنه ده چې هغوی ته غوسه ډېره ویل شي او په دغه قصاص اخیستلو کې هغه زیاتی وکړي. د دې وجې نه د ټول امت په د اتفاق ته چې د مړي ورثه هغه به اسلامي حکومت ته رجوع کوي او اسلامي حکومت هغه به قصاص وخوري. ذلک دغه د دیت اخیستل یا د معفي کول تخفیف دا یو علاکوله دا سوکیت تا من ربکم اتوس رب طرفنا و رحمه او د الله طرفنا مهربوني ده. نو عزتمند موږ ته درې لارې وکړي که قصاص وخورې که معفي کوې او که دیت وخورې دا الله مهربوني ده. که عزتمندو که جرم ته وکړي بیا د قتل سزا هغه د قصاص نه بغیره بله نشي کېدله خو دا د الله تعالی په دغې امت باندې خصوصي مهربوني ده. کنی په یهودو کې قصاص واجب و قصاص په د خامخا اخیستله معفي نه وه او په عیسایانو کې معفي وه په عیسایانو کې د بیا قصاص نه شول اخیستله هغو باندې معفي لازمه وه چې خامخا هغه د مړي ورثه هغه به قاتل ته معفي کوي. فمن پس هغه څوک اعتدا چې هغه زیاتی وکړي بعد ذلک د دې نه بعده فله عذاب علیم د هغې لپاره به دردناک عذاب وي. یعنی که د مړي ورثاو دیت اخیسته یا یې معفي وکړله او هغه قاتل شه مطمئن شوه دوی بیا په ولګېدل هغه یې قتل کړل نو دوی دپاره به ډېر دردناک عذاب وي. او یا هغه قاتل چې هغې د دیت وعده کړې وه د مړي د ورثاو سره چې زه به تاسو ته دیت تېر کوم او بیا د هغې نه بعده دا قاتل پټ شوه نو د دغې قاتل دپاره به دردناک عذاب وي. ولکم او د تاسو دپاره فی القصاص په قصاص اخیستلو کې حیاتون زندگی دو ژوندون ده یا اولي الالباب و عقلمنده خلکه لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو به بیا بچ کېږئ ظنون نه به بچ شو د بل انسان د مرګ نه. په قصاص کې خو عزتمندو صرف قاتل مړ شي خو بل طرف ته به ډېر خلک هغه محفوظه پوتې شي د دښمنۍ اور به مړ شي او قاتل هغه به د ګناهونو نه صفا سوتره شي او د دوزخ د عذاب نه به خلاص شي. یو طرف ته که قاتل هغې نه قصاص اخیستلی شي بل طرف ته به د مړي ورثاو زړه سوړ شي او آینده زمانې کې به دغه دواړه فریقه د یوه بل نه مطمئن وي او د ورورګلۍ ګزران به کوي او بل طرف ته به عزتمند څوک هم مړه نه وکړي ځکه چې هغې ته به پاته وي چې مونه قصاص اخیستلی شي نن که زه مړه وه که سبو ته بیا مونه قصاص اخیستلی شي زه مړېږم نو دې وجې نه بیا څوک هم د چا مرګ ته تیار نه وي. الله د عزتمندو موږ ته په وطن کې اسلامي نظام قایم کړي. الله د ټولو ملګرو ته خپله رضا نصیبه کړي. الله د په وطن کې امن راولي. الله د ټولو ملګرو ایمان سلامت کړي. آمین ثم آمین.